ښه تاسو په خپل پروجیکټ کې د ډیزاین ورکړئ په همدې حساب څنګه چې تاسو خوښ یې هماغسې ورکړئ. نن راځو موږ دغه فارمونو کې کنټرول ډرا کوو، کنټرول ټکسټ باکس او کمبو باکس وغیره او ډیزاینینګ ورکوو ورته. نو کنټرول خو تاسو پوهېږئ چې ته په ټول باکس صحیح ده. ټول باکس موږ سره کنټرول دلته کنټرول راخلو، لیبل او بټن او ټکسټ فیلډ، دا درې قسمه کنټرول موږ سره په دغه فارم کې یوز کېږي صحیح ده. یوزر ټیب دغه دی ټیبل دی فارم د دې کې موږ راځو دلته ټول باکس ته او ټول باکس نه ګوره یو ټکسټ باکس راخلو صحیح ده. ټکسټ باکس یو د دې نه لیبل راخلو، لیبل او یو ترېنه بټن راخلو. بس نور زموږ دا نه دی پکار، دا کاپي پیسټ کوو همدغه صحیح ده، همدغه کاپي پیسټ کوو. نو ګورې ډیزاینینګ اسانه طریقه دا ده چې یو دانه ښه ډیزاین کړي یو ټکسټ باکس او هغه بیا کاپي پیسټ کړه، هماغسې به ډیزاینینګ تا ته راشي صحیح شو. دا ما داسې برابر کړو، دا ملټي لاین کومه هم چې لږ ډیزاین برابر شي صحیح شو. دا ډیزاین مو ته برابر کړه، کولی شي چې سټایل وغیره ورکړي دا شان به دې ترتیب دې پورې پوه شوې. ګروپ باکس او کنټرول یې نه کوي خو ډیزاین ګروپ باکس دلته ضرور نه دی، هغه که ته غواړې په یو فارم کې دوه دانې راولې دوه فارمونه هلته ګروپ باکس، دلته ګروپ باکس پکار نه دی. زه فکر څه کوم ما سره یو ګروپ دی، دوه ګروپونه نشته دی. که ته مثلا یو فارم کې غواړې چې هم د یوزر رجسټریشن راشي هم د چی راشي لاګین راشي، یو ګروپ ته بل ګروپ پوه شوې. دا بعض شیان داسې بې ځایه لکه اوس دې کې ګروپینګ هېڅ مقصد نه لري. ګروپینګ هغې ته وایي چې دوه ګروپ وي که نه. پوښتنه ښه ده، پوښتنه کوو زه به ځواب درکوم. ګروپینګ دې ته اوس تا خپل پروجیکټ کې کړي څومره غیر منظم کارونه انجرشن وغیره دې کې به مشکلات راته. نو دلته ګروپینګ نشته، یو ګروپ دی بس، یو ګروپ ته بیا ګروپینګ څه لرو صحیح ده. ښه دا ډیزاین شو، که تاسو نور ډیزاین کوئ صحیح هغه دی که نه همداسې صحیح دی. دا زه اوس راځم دلته ګورئ سرور ایکسپلورر ته راځم او ډیټابیس سره کنیکشن کوم. ما مخکې تیار کنیکشن کړی دی، تاسو غواړئ چې کنیکشن وکړئ دلته به کلیک وکړئ او دې نه به سرور سلیکټ کړئ، کنیکټ به کړئ، ډیټابیس به دې نه سلیکټ کړئ صحیح ده. دا به وروسته راځي. اوس دلته ګورم زه دغه یوزر فیلډونه ګورم صحیح شو. سپیشل کلاس پروجیکټ دی دغه د ایکسپین کوم، دا ډیټابیس دې کې ټیبلز دي صحیح ده. او په ټیبلز کې راځم یوزر ټیبل ته چې کوم دي موږ سره آی ډي ده، آی ډي خو مهمه نه دلته شو کومه صحیح ده. پاسورډ شو کومه، نیم شو کومه او رول دپاره به چیا شو کمبو باکس شو. نو دوه ټکس باکس ما سره پکار دي، همدا کنټرول سی کنټرول وي صحیح ده. دا مې کنټرول سی بیته کنټرول وي دا دې په دې صحیح ده. اوس دلته درې لیبله موږ سره پکار دی، کنټرول سی وی دا د دې لیبل شو، دا یو د بل شو، دې ته به کمبو باکس راخلو صحیح ده که نه. یو دانه به کمبو باکس راواخلو بس نور موږ سره دغه د یوزر کار ختم دی. ته به لاړ شو ټول باکس نه به یو دانه کنفرم پاسورډ نه کمبو باکس راواخلو. ښه کنفرم پاسورډ به واخلو یو دانه، هغه دا به بیا لږ لاندې کړو دلته کړو، دا موږ سره کمبو باکس شو صحیح ده. یو دانه کنټرول سی وی ټکسټ باکس به بل واخلو، دا موږ سره کنفرم پاسورډ شي. او یو دانه لیبل به بل واخلو، دا دې په دې پوه شوې. دې بل څه مشکل نشته دی. دا آی ډي ولې وانخیستله؟ آی ډي خو دلته موږ نه اخلو، آی ډي خو په ډیټابیس کې یوز کېږي که نه. دلته موږ آی ډي چاته خو نه ښیو که نه څه وکړو صحیح ده. آی ډي خو ډیټابیس کې یوز کېږي، اوټو انکریمنټ کېږي به صحیح ده. अब auto increment auto increment nie به ضرورت به ضرورت کی صحیح ده. auto increment ورته هم چې څنګه کیږي خدای دې پر پوه شوي. دا زموږ د دې ډیزاین شو. اوس راځو دلته دې ته ټیکس اساین کوو چې مثلا دا څه شو، دا نیم شو. دا څه شو؟ دا یوزر. 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 دا ی
صحیح ده دلته راځم اوس دلته د پراپرټي د موږ سره د څه په نامه ټیکس په نامه صحیح ده نه نیم ده صحیح دا ټیکس ده صحیح ده دلته موږ څه ولیکو د نیم دی که نه زه غواړم چې ټیکس باکس کې نیم واخلم ښه دا نیم شو ورپسې دلته څه لیکمه دا موږ سره پاسورډ صحیح ده پاسورډ دا موږ سره څه شو کنفرم پاسورډ سی پاسورډ ورکړو صحیح ده سی کنفرم به ورته ورکړو یا به ډېر وګورئ صحیح ده کنفرم صحیح ده کنفرم صحیح دی کنفرم بیا به ډېر وګورئ چې دلته به څه ورکړو ټایپ ورکړو یعنې یوزر ټایپ کوم یوزر دی اډمن دی او که کامن یوزر دی صحیح شو که نه دا یوزر رول هماغه رول چې شی دی چې اډمن دی که دغه دی دلته به ولیکو یوزر ټایپ اوس رول لږ سخت دی د یوزر ټایپ اسانه پوهېدل دي که نه خو ډیټابیس دی دلته باید کامن پوه شي دی خو اوس زه غواړم چې دا ټیکسټ ډېر ورکوټی دا غټ کړم ټول به سلیکټ کوي او دا تیاره پراپرټي سلیکټ ده دې ته به راشي پراپرټي ته او فنټ ته به راشي فنټ سایز کې ګوره دا سایز دی دا شو د 8.5 زه غواړم دا 12 شي صحیح شو دا 12 شي 12 شو صحیح ده 12 صحیح ده ښه غواړم لږ دا دې خوا کړم صحیح شو دا 12 شو دې پورې پوه شوې مسله خو نشته دې پورې دا ټیک چې دې کنه دوه اندازه خو یو شوی کوم بکس لري غوډه دا دې خپل فیل دا ګوره دا ملټي لاین شو که دا موږ دا کلیک وکړو ګوره دا کلیک وکړو دا لري کوم دا دوم نشو صحیح ده سنگل لاین هم دوم نه موږ ملټي لاین کړل لګم واټ کړل او کوم بکس به ملټي لاین دا غنه ملټي لاین دې ځکه هغه کوم ملټي لاین نه لازم یو لاین ښه پوښتنه یې کوي ښه اوس ګورئ زه مثلا ته غواړې چې دا ټیکسټ موږ سره صحیح نه دی دا بل ته واړم ټایمز رومن وغیره بل ته واړم دې باندې به کلیک وکړې معنی دا ټول درته راځي چې کوم ټیکسټ یې اړې هماغه ټیکسټ یې واړه دا دی صحیح ده نو زه غواړم دلته راشي ټایمز نیو رومن صحیح ده دې نه ساده هم ورکولی شي وغیره انډرلاین کولی هم شي دا لږ صحیح ښکاري صحیح شو نو په همدې اساس نور ډیزاینینګ چې هغه ورته کولی شي ښه دا یوزر فارم د دې کې موږ یوازې څه کولی شو او انزرټ او بل شی اپډیټ یوزر انزرټ کو او یوزر کو واړو څه کولی شو اپډیټ کولی شو نو ته موږ سره څو بټنې پکار دي نه ډیلیټ خو دلته نه کېږي ښه ډیلیټ هم صحیح ده ډیلیټ بیا 3 بټنې به شي کنټرول وي یو کینسل به ضرورت نشته هم کوم فولډر موږ ډکو او به وغواړو خني کنه کینسل هغه څنګه کینسل کلیر بټن خیر کنټرول وی کلیر بټن مونږ ایگزیکټ بټن هم راځي سر جی کله چې نه غواړي ایگزیکټ بټن دا کنه کوم دا بټن به واخې ایگزیکټ صحیح شو غلې کې نه ما ډیزاینینګ به خبرې نه ګور هر څوک حق لري چې پوښتنه وکړي خدای دې وکړي چې هر څه پوښتنه کولای شي ځان پوهې ایگزیټ معنا چې څه وشي ختم شو به دا دا خوشته ایگزیټ کبل دا ایگزیټ دا چې وخت ایگزیټ صحیح ده او کوي چې دغه کوي ایگزیټ په باندې به ګرځي ها کیسه دې پر باز دغه بلډینګ سره موږ ډاکټر باندې خو هغه کلیر شو کنه کلیر بټن کینسل ده کنه سٹاپ لپاره کلیر بټن ده صحیح ده نمونه ورته خپل کوی دي خاص باندې نمونه ورکو خپل په شي ده دا ټیکسټ بیخي زیاته ده کنه بیخي زیاته شوی او دلته به ورکو موږ ور بچ ورکو دې ته ورکو چې کلیر صحیح ده سٹاپ بټن کې پیو څنګه یې کلیر دا بټن کلیر شو صحیح ده ورپسې دا بل بټن د دې ته ورکوم چې سیو یوزر صحیح ده سیو بټن دا بل ته ورکوم چې
update صحیح ده یو بل د شی ورکوم دې ته به ورکوم چې delete دې ته به شی ورکوم clear غوښته کا exit بټن جوړیږي exit خو به بټن ما جوړوي ما exit ما څه کوي clear دا ولا لاګن خو بل فارم جوړیږي صحیح ده اوس ګوري تاسو غواړئ دې ته ډیزاین میزان ورکړئ تل شي فونټ سایز وته بدلول شي نو ډیزاین وغیرہ دې نه ایمیج وته اپلوډ کول شي صحیح ده زه غواړم چې دا ټیکست غټ شي دولس شي صحیح ده او بولډ شي بولډ ته نه خخ کاری فول خخ کاری صحیح ده دا ډیزاین چینج صحیح شو ها مې دا لږ خراج چې دلته ورکې او بل پسې نورم خراج او کله چې ورکې بس تاسو خو خاص رقم ډیزاین ورکړئ صحیح ده ډیزاین چې څومره ورکوي هغه تاسو خو خاص ده پوه شئ دې پوری خدا بټن موږ سره یوزر فارم ډیزاین وشو یو پکې څه پاتې ده دلته یو دغه پاتې ده چک باکس پاتې ده دلته مثلا زه چک باکس اچوم دا چکی ماته د پاسورډ شو شي او که چک نه پاسورډ دی هاید او شو دلته اچوم صحیح ده دا ټیکسټ زه په کوډ باندې بیا لیکم صحیح ده دا په دې په کوډ باندې دا ټیکسټ لیکم صحیح شو کنه ها د دې باندې ډبل کلیک وکړئ دلته ډبل کلیک دې چې وکړ دلته براشه کوډ ته ګوره دا دغه چک باکس چې کیږي او ان چې کیږي دا ایونټس را فایر کیږي کله چې ما چک باکس چک کو صحیح ده دلته څه کنډیشنز لیکم اف کچیتا یو تم کچیتا دغه چک باکس 1 دی کنه مثلا دا چک صحیح ده دا چک شوی نو دا ټیکس شي کته ټیکس باته ولي کو چې hide password صحیح ده خو زم په کوم درک سرچ پر راځي زم په کوم چې ولې ما دلته ولیکم check box 1 dot text is equal to hide password صحیح شو hide password او دا بچی شي دا کچې د چکو د سې دی وشي صحیح ده ما د ټیکست شو کې چې hide password else کچې تا نو به د شو کې else پارت کې ځلی کوم چې همدغه check box 1 dot text is equal to show password صحیح شو خدا دې په دې دا چې کله ران شي اوس ګوره دلته راځو ډیزاین ته اوس خو به چی ها بای ډیفالت هم چک کولای شي دا اوس په موږ نه دی کړی اوس ګوره دا چې ان چکی دلته به شي اخی شو پاسورډ ان تاسو شو پاسورډ چې کله دا چک کی پاسورډ به شو شي کنه ټیکس به شي هاید پاسورډ چې به دا ان چک کی پاسورډ به شي هاید شي دا ټیکس ورته شو شي او پاسورډ هاید کول او شو کول د پر لامن کوډ نه دی کړی صحیح دلته به کوډ کو هاید پاسورډ سره به شي کوډ کو د شو کوډ کو صحیح ده موږ به دا ټیکس باکس نوم راخلو دي دا ول نمونه ورکو پراپر نیم ورکو حاضر دلته کوډ ورسته کو د پراپر نیم ورکو دا ټیکس باکس 1 دی کنه دلته لیکم سمپل لیکم چې یو نیم صحیح ده یوزر نیم دلته راځم دې کې څه لیکم دې کې لیکم چې یو پاسورډ صحیح شو دلته راځم دلته څه لیکم یو confirm صحیح ده یو CUNFIRM confirm صحیح شو کنه ښه یو confirm او بل موږ سره څه دی ښه دا بل موږ سره کمبو باکس دی کنه دلته ولیکو یو ټایپ
یو ټایپ دې پر پوه شئ دا نمونه بل موږ سره آرډر دی ټایپ مثلا زه ټایپ واخلم دا دې نه شي ته دي دلته دي ګوره دا ګډ ور دی دا ګډ ور دی چې دلته ټایپ واخلم دا دلته راشي په دې ته دی نو دې باندې با کلیک وکړئ دلته راشي ټایپ انډیکس په نامه پراپرټي ده دا ټایپ انډیکس دې څه ده 0 دی صحیح دی مې دلته چې راشي دا 3 دی دا به څه کو دا به 1 کو دلته به راشو دیتا دا 7 دی دا به څه کو 2 به کو دیتا به راشو دا څه دی 6 دی دا به څه کو دا به 3 کو 0 1 2 3 صحیح ده کنه دا کلیر او د ډیلیټ نه وزن تاسو څه کوي کله ما دغه راځي چې و مونږ کلیک کړی خدای ته وشي راشو سیب ته راشو بس دا وسو کو 4 کو دا مو سره 4 اپډیټ ته راشو دا وشي شي دا مو سره 5 صحیح شو کنه اوس ګوره دلته مې ټیب کوم شي شو ټیب ځکه نه ورکو چې دا کلیر ټیب راشي ټیب واخې ولته د بٹن کلیک کړه دا کلیر کیږي اتوماتیکلی احتیاط د پاره صحیح ده د دې ټیب موږ سره شو د دې مون دی دا بچی کو دا اوس ګوره دا 0 دی دا 1 دی دا به کوم شل به دا ورته به شو ته فرق نشي صحیح ده دې ته په 500 ورغلی کې پیدا ګوري دا پروګرامینګ دی ټیکنیک دی دا اوس یو چټي کار ده کوم ته کار کوي چالو چې به سي دي درانه شي ها یعنی ګوري خپل مقصد ته وزن رسیا کنه ته من دې چې وته اته وته ورکو اوس ګوره زموږ مقصد بل اثر راځي ها ټیب نه ما صحیح ده کنه صحیح شو اوس دا نور دلته دی دا اوس ګوره د سیکوینس کې دی به دلته راځي صحیح شو ورته دې ته سیټ کو چې ګوره دی یو تاسو سیټ کوم نور دا کار نه کوم تاسو خپل کوي صحیح ده او کنه دا چې د سینه چاره ته موږ لګي به و اندا شو نو د دې د شو نه -1 کوم چې اوس څنګه چي دا ګوره به -1 نه اخلي صحیح ده یو کې بیا څنګه کی هغه مې اوته بیا څنګه خو بیا ول دي ته چې کوم معنی هغه نه بیا داري کابل ته دي دې لپاره کوم وته دغه ته زموږ سیکوینس لا سره شي صحیح شو ها صحیح شو کنه څه هم په دې ترتیب باندې خو شوي ها دا مو سره سو د دې ته پنځو دا بشپک کو چې دې ته باندې دا مو سره پکش اوس ګور صحیح شو ها دا دې ډیزاین دې کې بل خو شي نشته دی خراز اوس دې ته کوډ کو ګوره که دا زم چې ته چک وي نو چل شي پاسورډ شو شي کنه چې پاسورډ شو کې دلته ځلې کما دا یو پاسورډ ډاټ ټیکس that password character say that password character is equal to single slash 0 دا ما تاسو په سی شارپ 1 کې ویل چې دا شی د ډیفالت کریکټر ډیفالت ویلیو ده د کریکټر ډیفالت ویلیو ده نو زه وایم چې ما خپل ډیفالت کریکټر د شو شي پاسورډ نه شو کیږي صحیح ده ایلس کې وته لیکم چې کچې ته نو صحیح ده کچې دا چک نو نه کچې ته چک چیر شو شي موږ سره د چا شو شي پاسورډ د سټاریک شو شي صحیح ده او کچې ته چک نو بیا د څو کارو شي همدلته کنټرول سی وی همدار شي ډیفالت ویلیو شي ګوره ډیفالت ویلیو څه شو کما کوم کریکټر چې هغه به شو کوي په شو دي پورې ها یوزر ته موږ لینک ورکړیو کنه دا ورن کو وګورئ ورګورئ یوزر باندې کلیک کوم فارم راځي صحیح شو دا موږ سره فارم دی دلته اوس دا چک نه دی کنه زه په کې کوم دا ښکاري صحیح ده چې کله چک شي ډایرکټ ښکاري بل شي هر شی ورکولی صحیح ده اوس ګوره هایډ پاسورډ اوس تاته وایي چې هایډ پاسورډ رهنمایي درته کوي که نه ته دا داسې که
اوس ته وایي چې شو پاسورډ شو دی که نه صحیح ده بیا ولیکه هایډ پاسورډ استاد دا چې چک کو شو شي دا ټکس باید چینج کړو صحیح ده نور خو پوه شوئ که نه او د دې به بای ډیفالټ چیک کړو د دې بای ډیفالټ به چیک کړو د دې به بای ډیفالټ پاسورډ کرکټر سیټ کړو دغه ټکس به صرف چینج کړو دلته به څه ولیکو کنټرول ایکس بیا کړو دلته به کنټرول وي او دا به راوړل شي کنټرول ایکس صحیح شو دا خو سیټ شو همدغه شان زه غواړم دې ته دا پراپرټي نه موږ دا کار کولی شو دې ته بای ډیفالټ شی کومه دې کې شو نه شي دې کې د یوازې څه وي سټیریک وي نو دلته به راشي پاسورډ کرکټر په نامنده ده دې کې به څه ولیکئ سټیریک لیکئ هیش پکې لیکئ چې هیش پکې ولیکئ څه به راځي هیش به راځي ډاټ هر څه چې لیکلی شي خدای دې کې ای پکې ولیکئ ټول به ای راځي پاسورډ کرکټر د چا شی پکې اوس ګوره دې کې چې هر شی لیکم کنفرم پاسورډ کې ماته به هیڅ راځي صحیح ده دې کې اوس ګورئ خبل دا چې دا راشي باید دا بای ډیفالټ شی وي چک کړي ښه دې لپاره موږ دلته راځو هم دې فارم باندې ډبل کلیک کوو صحیح ده دې فارم باندې ډبل کلیک کوو دلته ولیکو چې check box 1 dot checked is equal to true صحیح شو اوس ګوره چې دا کله رن کړم نو به دا بای ډیفالټ شوي چک شوي به اوس ګوره چک ده که صحیح ده اوس کې پاسورډ دلته لیکه پوه شوئ یوزر کار ختم شو که نه ډیزاینینګ یې ختم شو اوس راځو بل یو ته تاسو فکر وکړئ دې کې اوس ډیزاینینګ کې څه پاتې نه مباک څه دی روز ورته مخکې نه ډیفاین کړو صحیح ده زه غواړم چې دا ټول منځ ته راوړم صحیح ده ټول سلیکټ کړه صحیح شو نه خو ښه دلته غاړې ته دا خو بیا دغه کېږي که نه دا به دا ځي ته ګورې لږ به سایډ ته صحیح ده لږ دی خوا لږ بیا را دی خوا دا ګورې صحیح به یې که د دې نه تر دې ښه اوس راځو فهم چې هغه ورته وایي هغې ولیکي چې یوزر اکاونټ یعنې بل یوزر یو شی ولیکي بلې استاده لیبل غوندې لیبل کې لیکئ که نه نور خو ستاسو کار لیبل مې درته راواخلو نو مې پکې تاسو پکې شی لیکئ پکې لیکئ دلته دوه ایټم واچوئ یو موږ سره شی دی یوزر شو صحیح ده بل موږ سره اډمن شو اوس پوه شوئ دا ګورئ چې دا رن کوي یوزر او اډمن به یو به د دې نه تاسو یو به تاسو د دې نه انتخابوئ صحیح شو دلته ګورئ یوزر اډمن صحیح ده ښه دا د په دې معنی دا وشو دا پاسورډ اصله وشو که نه لیبل مې ابل کار شوی بس تاسو خپل کار دی لیبل ورته اچوئ ښه دې کې بل کوم شی پاتې دی هغه کوډ موږ څه وخت کې کوو چې پر مثال دې د یوزر لاګین کی پوه شي دا اډمین دی یا هغه ورته کوه هغه کوډینګ لا پاتې دی موږ خو لا اوسه په ډیزاینینګ کې صحیح ده اوس زه وایم چې بای ډیفالټ ما دلته څه راشي د یوزر نه مخکې د راشي په دغه کې چې چوز یوزر یا سلیکټ یوزر صحیح ده سلیکټ یوزر صحیح ده سلیکټ یوزر او یا هم د کوډ باندې شو کړو چې کله فارم رن شي صحیح ده یا هم دلته موږ دغه کې متعلق کلی شو هلته به انډکس نمبر به چک کوډ باندې کولی شي دلته فارم رن کېږي هلته د شوي ډیفالټ ټکس دی دا وي صحیح ده که چینج شو بیا د چینج شي او همداسې مینولي باندې راځي ښه راځئ دا به بیا کوډینګ وکړو چې کله کوډینګ ته لاړو دا به موږ کوډینګ وکړو چې دلته د څه وي موږ ته دی شو شي دلته ګوره
صحیح ده دا دلته شو شي چې موږ ته څه وایي by default دا شو چې select user ها دې پورې پوه شوي که نه مسله خو نشته دی خرازی بل فارم ته دا موږ سره یوزر فارم دا وشو ډیزاین وشو نو دا ختم کېده اوس راځو یو بل فارم ته او هغه فارم به موږ سره کسټمر یو به راولي یو به امپلایر راولي کسټمر به راولي صحیح ده کسټمر دا موږ سره او دې کې موږ سره هم دا درې شیان پکارېږي ټکسټ باکس او بل موږ سره چې دی لیبل او بل سره بټن ښه راځو اوس ډیټابیس کې ګورو چې د دې فیلډونه څومره دي کوم ټیبل ته راځو کسټمر کسټمر کې موږ سره آی ډي نه ده پکار ځای نیم فون ایډرس ایمیل او ټایپ ته یو کمبو باکس هم پکار دی څو دا شو یو دوه درې څلور ټکسټ باکس او یو کمبو باکس صحیح شو که نه ښه دا به داسې کوو دلته به راشو څلور ټکسټ باکس او یو کمبو باکس هم راواخلو دا به ډیزاین کو مالټي لاین شو داسې هم دومره که نه څلور دانې که نه کنټرول دا دي څلور دانې ټکسټ باکس یو دانه کمبو باکس پوه شئ دې پورې مشکل خو به نه دا دی لیبل کنټرول سی بیا دا درې څلور څوک کار ونه کړي ګوره هغې ته دا پروجیکټ کورس ګټه نه کوي هغې ته زه اوس نه یم هسې به وخت هم ضایع کوي ټیبل کسټمر درته ښکاره شي ټیبل خو به موږ اخلو دغه دپاره ډیټا ګریډ وي ریډیو ریډیو خو به موږ کوډ کې اخلو که ته اوس نه ډیزاین کې واخلو دا هم ښه خبره ده د ده نظر هم ښه دی چې اوس نه ډیزاینینګ کې والو دا ډېره ښه خبره ده خو هغه خو موږ چې کله چې کوډینګ کوو که نه نو بیا د ګریډیو رالو چې دا د موږ دلته شو شي صحیح ده څومره کسټمر رجسټر وي موږ سره دا کسټمر شو شي هغه خامخا اخلو هغه ضرور ده کمپلسري ده ښه دلته که غواړئ چې ډیزاین ویزاین ورته چینج کړئ نو کولی شي فور کلر شو وغیره ده فونټ او میکزیمم سایز لیفټ رایټ ټکسټ سایز وغیره ښه راځو موږ یوازې دا انتخابو او دې کې چیرې کړو اول موږ سره چی راځي نیم راځي که نه اول موږ سره راځي لیبل دا موږ سره نیم شو نیم بل راځي بل شو نمبر لپاره ساين دی بل شو ها ایمیل کنه ایمیل بل شو ایڈریس ایڈریس کنه راځي دلته افرام کې ده کنه ایڈریس بل شو ټایپ یوزر کم یوزر دی کانټرکټ والا دی که کسټمر ټایپ کم کسټمر دی صحیح ده کانټرکټ والا کسټمر دی او که نه هسې ډیلی دغه دی فنډس ته راشئ
دولس بورډ به صحیح نه ښکاري دا کنه دلته times زما خو دا کلر خوښېږي times new style times new roman دا د وشو اوس راځو بټنو ته بټنې ساري ته څو بټنې پکاري دې کې درې یا څلور بټنې څلور سره دا کنټرول سی وی insert update delete how clear search kan insert update delete search how you clear ya bas چیتا وایي استاد دې په قطار څلور دانې دې برابر کړي یو دانه پکې من هغه استاد په حال کې برابر وایي صحیح شو ها نو دا مو سره دې ټیکس شو دا شاول په بٹن سیو هیګا دا یا بدله ټول نه سیو ګوره دا ډیزاین کې خپل رول دی چې دا زینه دي ته وټاکئ سیو زینه به کلر هم ورکړي هغه ته ډیلیټ او کلیر ته کم کلر ورکړي سور کلر چې پوه شي چې دا څه دی دا خطر دی دا ډیزاینینګ رولز دی خپل په تاسو امپلیمنٹ کې بده کې ها څه د ګرام کلیر څه ورکړي اشاره کم سیکوینس ولې ستا ډیزاینینګ رولز ولولې او اشاره نت نه ولولې سره بل شهره update search design pattern شته ده ها design pattern وګورئ دا د کښ کې د رنگونو د نوو لپاره چې د رنگونو طرف هم لګاو چې رنگونه شګي ډیټ کسٹمر کې شي ده دا خو صرف کسٹمر انفارمیشن داخله وکنه دا خو امپلای نه ده چې هر ډیټ پکې راشي بس ځکه ځان سره کسٹمر صاحب کوم احمد دی محمود دی سلیم دی کریم دی دا ما سره سیف دی صرف دا صاحب کوم نو ډیټ شو نه نه او په سیل کې راځي کنه دا صرف انفارمیشن ساتل دي دا صرف انفارمیشن ساتل دي خپل کسٹمر وګورئ صحیح ده چې ډیټ ورکی په نه نه ډیټ ته په کار نه په خپل مور کا دې کې ډیټ څه په کار دی متوجي فونت دا ته چینج کړئ دا دولس کو او بولد وکو بٹن کې بولد صحیح دی صحیح شو خاطی قبل چه پاتې ده رنگونه دلته دي کنه دا مثلا ډیلیټ دی دا صورت ده کلر تراش فور کلر دا ده رنگونه ښکاري ده تا دا ویډیو د شپې ګورم نو څه تاسو کې راځي دا یاريږي صحیح شو نه کله ها دې کې یو نوم پاتې ده دا نمونه ورکو دا چې شو مون سره خبرې نه مکوئ سی نه او دا شو سی فون آیا څه سی فون غلط لیکو خو نقص نه کوي او ما څه سی نه خبرې مکوئ کنه سی ایمیل او دا مو سره ایڈرس
address دا C type دا مو شو په کوشنه نه پات بټن د نمونه ورته راشي دا غنه بټن ورته چې نمبر کې save the delete پارشي کې چې لګیدا ټکس خپل ایونټ خپل راځي سرچ او دا نمونه ورته څه نه وګورئ سریه دې سر له وسنه کار کوي ها سر له وسنه کار کوي مخکې موږ چې ټیکس فیلډ بمواره څنګه هغه کې به مې دی وګیا فون نمبر مور کو بس موږ ته ګریډوي کې شو شاته موږ کلیک به ټیکس فیلډ کې وشو وزل وسنه کاغذ چې کله دې بټن باندې کلیک دا نو تاسو مطلب وو دې ته ګریډوي مونږه چاو دوړه وکاو هم به ګریډوي کې مونږ کړی دی کنه چې ټیکس باکس نو مرکل ته ولې سکرا دي صحیح ده او هم که فارم کې غواړي چې فارم فیل کې دې ته هم راځي صحیح ده خو دلته رښتیا سرچ من سره مهم هم نه ده ګریډوي چې اچو ځکه چې ګریډوي کې سرچ وکړي هلته موږ کوډ کوو چې باغې باندې کلیک وکړي فارم به فیل کېږي صحیح ده فارم کې هلته ګریډوي خو تیار هم سره شته که نه ګریډوي کې سرچ کوو صحیح ده کله چې فارم ته راشو هغه فارم ګریډوي کې راغلی که نه موږ کړی مو په دغه کې کلاس کې په هغې باندې چې کله کلیک وکړو که نه ټول دغه فیل شي دا فارم به موږ ته فیل شي صحیح ده او که سړي غواړي چې بل هغې کې شي لکه بل غوندې او ته پرنټ هم شي او راځي که نه هغه به پرنټ بټن والي که نه هغه بیل چې پرنټ کې بیل به دې شرط له موږ کوټ کړی دي چې ګریډوي واخستې نه همدا تم سرچ کولای او په فارم کې نه خو ګریډوي خو ښه ده که نه ګریډوي خو ډېره ښه ده صحیح ده ګریډوي چې واخلو هغه ښه ده دا کارونه دا خو یو شی دی یا د بټن لاندې کوډ هلته دا خو سرچ کوډ خو کوو صحیح ده یا د بټن لاندې همداسې ښه نن موږ را دوه فارمه ډیزاین کړه او ډیزاین کو اصول خو پوه شئ که نه څنګه ډیزاین وکړئ دغه نور ټول به تاسو ډیزاین کړئ دا به زه هلته ډیزاین کړم دا بل کلاس ته چې راځو ډایرکټ به کوډینګ شروع کړو صحیح ده همدغه شیان دی پکې نور خو شی پکې نشته دی صحیح شو هغه ټیکس فیلډ ته به ګورئ هماغسې به وکړئ که اوس یې نه کړئ همدا تاسو ډیزاین کړئ چې ما ډیزاین کړه پروجیکټ په وخت له هغې مطابق به ډیزاینینګ وکړئ پوه شوئ ښه ډول که چې دا رنګ کړو او تا وګورئ نو بس د نن دپاره همدونه بس دی ډیټابیس لپاره صحیح سنپ شاټ مونږ ته راغی که نه چې موږ بیا تیار وکړي ډیټابیس سکرپټ اول زه ځان سمولی خبرې سکرپټ به ما سره تیار یم یاره زه بیا وګورم چې سکرپټ به ما تیار اخیستی زموږ د هغې په مطابق بیا ډیزاین ها زه به اوس وګورم چې ډیټابیس سکرپټ ما سره ما اخیستی دی ډیټابیس سکرپټ که نه ټول فارم دا دی که نه منیجمنټ سیسټم دا کړي دي دا به کاپي کړم خبره کنټرول سی دا چل درته بیا وروسته ښیم ګورئ په دې کورس کې تاسو ته ټول هغه هر شیان ښیم چې تاسو په کارېږي مثلا پروجیکټ څنګه ډپلای کوئ هغې کې به دا راځي چې دا دې نه واخلئ هغې کمپیوټر کې ور واچوئ صحیح ده او دلته دوه کمپیوټر کېږو یو پروجیکټ راولو په بل کې به واچو دا به ډپلایمنټ شي ستاسو ټول شیان درته رایم خو زده یې کوئ اوس ما ته به دا هم ته ران شو متوجه ولې دا ران شو کسټمر موږ کال کړی دا کسټمر راغلی صحیح ده دا یوزر راغلی دا دی اوهو خبره پکچر هم درته سیف کړم پکچر همالته رااخیستل کېږي صحیح ده پکچر طریقه به هم درته وښیم چې څرنګه پکچر راغلی